ځمه مجبوره یم سایکل به خرڅوم. څوک بیا راسوار تر ځه ورولم. ماما دا سایکل اخلې؟ هلکه خپل دې دی که دې راغلا کړی دی چې خرڅه؟ یا ماما خپل مې دی. ښه خپل دې دی. نو په څو ورکوې دا سایکل؟ په 50,000 روپۍ ورکوم ماما. یا دا په 50,000 روپۍ نه دی، دا په 1000 روپۍ دې کې ورکوې. 50,000 روپۍ نه غواړم. یا ماما په 1000 روپۍ نه دی، په 50,000 روپۍ در کوم. په 50,000 روپۍ نه، په 15,000 روپۍ کې راکوې. خو دا دې 15,000 روپۍ به درکړم که نه سایکل ستا دی. ځه ولاړ شه ځه. بس صحیح دی ماما 15,000 روپۍ راکړه. دا دې 15,000 روپۍ واخله به سایکل راپرېږده. دا دې واخله. ځه. زعفرانه زویه هره ورځ نارې ولې سایکل راواخ سایکل راواخ. سایکل خو همدلته واخیستی. کوم دی بابو؟ ورځ زوی د باندې ولاړ دی. چی جو کوې؟ وی بابو سایکل راوستی، بابو سایکل راوستی. وی شناخته سایکل نه دی؟ دا خو د اتلا سایکل. ای بابو دا کوم ځای راوستی؟ راځه د بابو سره شتنه وکړو. بابو تا خو دا سایکل ما ته راواخیستی او خو د اتلا سایکل دی. ولې زوی د اتلا څخه ما دا په پیسو واخیستی؟ ولې خیر چشتی؟ بابو د هغه مور ناجوړه ده، دا سایکل یې خرڅ کړی، په هغه پیسو باندې ډاکټر نه مور بیایي. دا سایکل د دې ته و چې خرڅ کړي، مور یې ناجوړه ده. زوی دا غلط کار اوس. تا ته کور ته معلوم دی؟ درځه زویه ورسو. درځه سایکل هم درکش کړه. درځه ته چاچي درځه. کاش سایکل په 3,000 روپۍ خرڅ شوی وای، مور له بنګولیو دوايانې پوړې وای. په دې نه اوس چش کېږي 15,000 روپۍ دي. زویه د خپل سایکل واخله. دا دې خپلې پیسې واخله زما سایکل راکړه. دا پیسې سره کښېږده زویه، یو کار وکړه دا 15,000 روپۍ واخله، بس ورڅه مور له خپلې دوایو ګولۍ په راوړه. ښه دی زویه؟ الله پاک دې غیبي مدد وکړه. تا زما مدد وکړې، الله پاک دې ستا غیبي مدد وکړي. زموږ دا میسج صرف د هغه خلکو دپاره دی چې هغه دا رنګه چمونه وکړي چې یو مسلمان په تکلیف کې، مجبوري کې، پریشانی کې او دی د هغه فایده اخلي. اور معلوم وي د هغه قیمت ډبل دی، مګر دی په سنګل قیمت اخلي صرف د دې د لالچ دپاره چې دی مجبوره دی. ملګرو دا مجبوري پر انسان نه ده معلومه، که نن پر دا انسان یې سبا پر موږ ته هم راتلی شي. نو باید موږ ته له پکار دی د انسان د مجبورۍ څخه فایده نه کوم. زموږ دا کوچنی میسج خوښ شوی دی مخ ته سره شیر کړئ چې تر هغه کسانو ورسېږي چې هغه دارنګه خلکو د غریبانو مجبورو فایده اخلي. جزاکم الله خیرا.